سلامونه ملګرو، جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ. دا ځینې ښارونه له ګڼه ګوڼې او بیروبار نه ډک وي. دغه ښار چې زه پکې یم اوس دلته هم خلک ډېر دي، په میلیونونو خلک کې اوسېږي او سړی په دې فکر کوي چې څنګه زړه ته یو څه ډاډ ورکړي، یو څه اطمینان ورکړي، یو څه آرام اوسېږي په دغه ګڼه ګوڼې او بیروبار ډک ښار کې. نو عبیدالله حسام په دې وروستیو کې یو کتاب لیکلی دی چې نوم یې تقریبا همدغسې یو دی چې د سکون ښار او مطمئن زړه. نو اول خو ستړی مه شې، څنګه دی دا شی دی چې ولیکه، لکه ما ته دی چې نقل راکوه چې زه څنګه د ګڼه ګوڼې په ډک ځای کې مطمئن زړه ولرم، څنګه کیدای شي؟ ډېره مننه هسې والله پاک دی اجر درکړي، خیر وسي. دا کتاب نوم چې کله انتخاب کړی او کله چې خپور شو یو چا لیکلي و چې ښار کې خو سکون نه وي، نو تاسې د دې کتاب نوم چې انتخاب کړی د سکون ښار کې خو سکون نه وي، دا نوم یو انتخاب یې پرې کړی. نو د دې تر شا همدغه هدف دی چې څنګه موږ په ښار کې پر سکونه ژوند کولی شو. ښار کې خو ګڼه ګوڼه یې، شور یې، زوږ، نو څنګه په دغسې ځای کې سړی ارام او خوشحاله ژوند لرلی شي. د کتاب د نوم انتخابولو هغه پس منظر هم همدا چې موږ که په ښار کې ژوند کوو، په کلي کې خو طبیعي ژوند دی، هر څه طبیعي ارامي شي، هوا پاکه، هر څه پاک که نه، طبیعي ژوند دی، زوږ نه وي، شور نه وي، خلک پکې ارامه ژوند لري. اما ته په ښار کې څنګه کولی شي چې ښه ژوند ولري، مطمئن ژوند ولري، پر سکونه ژوند ولري. هدف د کتاب همدا دی چې که موږ په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې که دینداره واوسو او د قرآن کریم د هغه آیت مصداق واوسو چې الله پاک فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، یوازې د الله په ذکر باندې زړونه مطمئن کېږي. نو ته که په هر ځای کې او خپله دینداري کې زړه دې مطمئن کېږي، چې کله دې زړه مطمئن شو سکون خپله ژوند ته راځي. نو لږ نور هم د کتاب باره کې راته ووایه. دلته خو طبیعي ده چې ډېرې خبرې پکې دي، نه یوازې دا خبره خو نه ده، نه په کتاب کې کوم مسایل دي چې تا ورته کتنه کړې ده؟ کتاب کې اصلا تقریبا په سکون ښار کې اصول 14 داسې مطالب دي چې ټول د انسان روح، زړه، فکر او داخلي غنا سره تړلي دي. څنګه انسان له داخله ځان پیاوړی کولی شي. کله چې انسان له داخله غني، له داخله موړي، له داخله احساس د مړښت ولري، بهرني ظروف او بهرني اثرونه انسان باندې ډېر تاثیر نشي کولی. خو کله انسان له داخله تشي، دی په زړه کې خپه وي، بار به خوندونه دی څه انسان چې کله داخل کې خپه وي، که نه زړه یې خپه وي، مطمئن نه وي، بهرني اسباب به څه دی خوشحاله کړي، که هغه مال وي، که هغه ښه جایداد وي، که ښه امکانات وي. مهمه د انسان دپاره ده، د انسان دوه برخې ده، یو روح دی، یو بدن دی. د بدن دپاره خوراک دی، څښاک دی. د روح دپاره بیا د الله عبادت او ذکر دا یې تغذیه کوي، دا یې اراموي، دا یې ډاډه کوي. یو عالم د ابن القیم کې نومانې هغه فرمایي چې د انسان په زړه کې یوه تشه ده، یوه تنده ده، دا نه خړوبېږي مګر د الله په عبادت باندې. او چې هر څه ته وکړي دغه تشه یو خاص ځای دی، دا نه ډکېږي. لکه انسان تږی او ته مثلا جوس کې کله دې تنده دغه کې اوبه غواړي، نو دغه اوبه د زړه دپاره د الله عبادت دی. نو خو ډېر داسې خلک موږ پېژنو چې هغوی مثلا متدین خلک دي، دینداره دي، مسلمانان دي، هغوی هم قانع نه دي، هغوی هم داسې نه دي. خو همدغه کتاب مرسته کوي چې تا ته وایي چې څنګه قانع شي. که نه دا نه ده چې څوک ښه دینداره به قانع، که نه دا ده چې ته به په خپل روح باندې، په خپل نفس باندې، خپل داخلي یو زیمه، یو زما داخل دی، که نه زما نفس دی، زما روح دی، څنګه دا غني کې چې ته دا غني کې قناعت په خپله راځي. قناعت خو داسې نه وي چې ته مثلا ډېر کتابونه ولولې، ډېره مطالعه وکړې، ډېره وکړې، ته به پراکټس کوې، په دې به کار کوې. دا یو مهارت دی چې ته ولرې چې ته څنګه ځان داخل نه پیاوړی کولی شي. چې کله ته داخل کې پیاوړی شو، مطمئن شوې، بهرني اسباب خپله تا ته ګټه درکوي، خوند اخلي، تی کومک در سره کوي، ښه ژوند نه ته خوند اخیستی شي. نو تا خپله څومره په ژوند کې دا شی عملا لیدلی دی، تجربه کړی دی؟ مبالغه به نه وي تڼۍ صاحب، که زه تا ته ووایم زه د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان ځان احساسوم، او دا د ایمان پورې تړلی چې څومره ته ایمان دې دغه کېږي. یو عالم دی راتب نابلسي، هغه وایي که انسان دا احساس ونه لري چې زه د دنیا تر ټولو خوشبخته انسان یم زه، نو دی د په خپل ایمان بیا کتنه وکړي. ځکه چې الله په قرآن کریم کې د هر څه واضح کړي. زموږ دپاره تګلاره، زموږ د ژوند دپاره، زموږ د بدن چا جوړ کړی؟ الله جوړ کړی. څوک پې ښه پوهېږي سټرکچر باندې، د دې دپاره ګټه څه کوي، تاوان څه کوي؟ الله. نو چې الله درته لارې ښودلي، په هغې باندې ته عمل وکړې، اتومات ستا وجود، ستا فکر، ستا نفس، ستا روح غني کېږي.
او چې ته داخلي غنا ولري بیا هم تکرار وایم چې فکر کوي چې دا ستا د کتاب په باره کې عکس العملونه خبرګونونه همدای دلیل و ځکه ډېرو خلکو دا کتاب واخیسته او دا څوم ځل دی چې دا کتاب چاپ شو خورا ډېر غلري په اصطلاح بازار یې لاره د چا خبره کنه او ډېر خلک یې غواړي دلیل هم دا شی دی چې دوی په هغه پسې ګرځي په یو سکون پسې ګرځي که څنګه بالکل یعنی سکون هغه شی دی آرامش او سکون هغه شی دی چې نږدې هر انسان پسې لټه کوي که مسلمان دی که غیر مسلمان دی دا 8 میلیارد انسانان نه دي دا ټول یو شی پسې لټه کوي د یو شی په لټه کې دي خوشحالي آرامش او سکون داسې انسان ته نه که څوک جایداد پیدا کوي تر شاید د سکون نیت لري هدف لري که یو څوک ښه موټر اخلي هغه غواړي چې خوشحاله شي په ژوند کې او دا د مال او د نورو خوشحالي نسبي ده خوشحالي درکولی شي اما کله چې ته هغه اصلي لاره پیدا نه کړي نو ته به نسبي خوشحالي څه کړي اخو دمدمي نن لذت وړې ده ښکلا یا د یو شي لذت څو ورځي دا شوپنهاور یو جرمنی فیلسوف دغه وایي د انسان د محرومیت او د یو لذت خوند اخیستو ترمنځ دی دغه پازابي کله چې دی محروم دی یو نعمت ترلاسه کولو دپاره تلوسه دی پازابوي دی په همیشه په زور کې کله چې هغه لذت او نعمت دی ترلاسه کړي د هغه موقتوالی لنډمهالي دی پازابوي چې دا نعمت یا دا لذت خوند واخلي دی د بل په تلوسه شي د بل دپاره دغه شي نو دا همیشه په جنجال کې نو داسې نه کېدای چې څوک د اسلام بهترین دغه لري خو څو خواهشات کنټرول کړي او خپل نفس په خپل واک کې وساتي او دغه ژوند همغه څنګه خوند چې دغسې واخ ما له یو چا سره بحث کاوه د ده دلیل دا و همدا دلیل ما ورته ویل ما دا سکون او قناعت و دا ډېر مهم شی دی او سړی باید د آخرت په اړه فکر وکړي سړی د هغه ابدي دنیا په اړه فکر وکړي د ده دلیل دا وایي دا سړي ته داسې یو ډول پیغام ورکوي چې دا دنیا خو نو 2 ورځې ده په کیسه کې مه کېږه څه کوې کارونه مه کوه څه بس قرار څمله او خوبونه کوه ځکه چې 2 ورځې دنیا ده څنګه دې سړي ته قناعت ورکوي یو شریعت کې د دې دپاره یو بل چوکاټ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي چې کله تاسې ته دا خبر درکول کېږي چې آخرت قیامت شو که یو بوټی ستاسې په لاس کې دا نهال کوي دا خښ کوي دا هم به پرېږدئ که یو بوټی ستاسې په لاس کې او دنیا اخري ورځ یا اخري شیبه د دنیا دا به منالوئ صحابو کې یو صحابي رضی الله عنه وایي چې د دنیا دپاره داسې فکر کوه لکه ته چې تل ژوندی او د آخرت دپاره بیا داسې فکر کوه چې ته سبا مرې لنډمهاله دا بالانس باید ته وساتې اسلام د افراط دین نه دی اسلام کې دم نشته چې ته سراسر کښېنې عبادت کوې او هر څه دې په ژوند دې پرېښی خوند دې پرېښی لذت دې پرېښی هر څه دې پرېښی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین مثال دی هغه د ژوند ټولو اړخونو کې الګو دی ټول اړخونه هغه سنجوري ټول اړخونو کې عبادت هم کوه چکر هم و ملګرو سره هم کېناسته مېلمستیا ته هم تو فامیل سره هم وخت تېروه جهاد به هم کوو او څنګه کې به ټولنیز ژوند هم کوو داسې نه دی کړی چې هغه یوازې ناستې عبادت یې کړی هر اړخ د هغه په ژوند کې و زموږ دپاره ښه مثال هغه دی مسلمان دپاره یوازې دا رهبانیت دی چې ته په جومات کونج کې ناست یې ته نه عبادتونه کوې الله تا په دې مسؤل ګڼي ته به د ژوند له خوبایۍ خوند اخلي نعمتونه الله پاک ستا لپاره پیدا کړي دومره نظام ده دومره خواندونه ده دومره میوې دا ټول د دې دپاره دی چې انسان ته ګټه واخلي د دنیا د 2 ورځې ژوند هدف دا نه دی چې ته کښېنه هر څه مه کوه یا تنبل شه یا د دنیا دغه دا نه دی چې ته وایې چې دعاګانې کوم او نور څه به نه کومه ځینې خلکو ته وایې چې دعا وکړه هغه وایي چې عمل به څنګه کېږي دا لازم او ملزوم دي سره هېڅکله دا په دې معنا نه ده چې چاته ته ویل 2 ورځې دنیا ده نو هر څه پرېږده او ترک دنیا وکړه نه ژوند دپاره خبرنامه ولره هم دنیا هم آخرت قرآن څه وایي الله پاک څه فرمایي ولا تنس نصیبک من الدنیا آخرت انتخاب کا خو دنیا برخه دې مه هېروه دنیا هم ځان سره دا واخله داسې نه شي کېدی چې ته تنه آخرت پورې نښتې یا تنه دنیا پورې نښتې بالانس به ساتې خو آخرت لومړی دی ځکه چې هغه ابدي ژوند دا د کتاب مبارک کې ستا دا ټولې برخې چې تا مخکې اشاره ورته وکړه په همدې اړه دي که نه نور ځینې برخې بېلابېل مسایل پکې دي څنګه خوشحاله ژوند لرلی شو څنګه یو کامیابه انسان شم څنګه مې ژوند خوندور شي څنګه مثلا ملګري وټاکم دا ټول ټولنیز ژوند یو سل 14 مطلب دي هر مطلب یو ورقه نیم ورقه یو نیم ورقه 2 ورقې دی او یو سل 14 مطالب د انسان ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي د دې کتاب غبرګون دا دی چې هر چا لوستی دی غبرګون یې دا دی چې زما ژوند بدل کړی نږدې هر چا که چا لوستی یو موږ ته نظر نه وي ویلی او د هغه په ژوند کې دا بدلون نه راوستی زه ته خبر نه خو چې هر چا موږ ته پیغام رالیږلی یعنې زما سره هغه ایمیل شته زه به یې تا ته ومښیمه یو ځوان ما ته
دغه را لېږلی ول چې د دې ژبه په دومره دغه لیکل شوې ساده ژبه باندې چې پښتو کې به یوازینی کتاب یو بل کتاب یې ښودلی و چې کوم دوست ژباړلی دی انګلیسي کتاب د سورت یوسف قصه ده سورت د یوسف علیه السلام قصه ده ویل چې هغه ډېره په روانه ژبه لیکل شوې دویم د سکون خار دی ما یو د پښتو ادبیاتو یو ماستر سره استاد هم دی هغه سره مې خبرې کولې هغه دې کتاب کې یو ځانګړنه دا ده چې د ژبې او د جملات داسې دي چې پښتو یې زغملی شي لنډ دي لنډ ته ستړی کوي نه یو پاراګراف یوه ژبه نه ده یو کامو باندې تقسیم شوي دغه شوي او لیکلو طرز یې داسې دی چې یو ځل شروع کړي لکه ناول به یې نه پرېږدي تر اخره لولې تر اخره دا مطالب ځکه هر مطلب یې داسې دی چې زما او ستا روزمره ژوند کې هغه څه موږ وینو یا هغه څه پسې موږ ګرځو چې هغه سکون دی خوشحالي ده آرامش ده که نه چې څنګه موږ ښه ژوند لرلی شو ښه ژوند پسې څوک لټنه کوي هر سړی لټه ته چې کله هلته لاره وګورې او د الله او د رسول په خبره باندې هغه تایید شوي اتومات د زړه مني چې دا خبره صحیح ده یعنې هلته حتما آیتونه او حدیثونه هم شته حتما مقولې به یا آیتونه دي حدیثونه دي د علماو مقولې دي تجربې دي د علماو د دې دپاره ما د لسګونه علماو ویډیوګانې کتلي کتابونه مې کتلي یعنې تقریبا لومړی کتاب سکون خار ما تقریبا په 11 لسیزه کې لیکلی څه باندې 11 لسیزه کې چې او اصلا د ما ځان دپاره لیکلی ځکه دغه شی پسې زه خپله ګرځېدلی یم دا شی چې مې پیدا کړی ما ته یې ګټه کړې بیا مې فکر کړی چې ولې نورو ته دا ونه رسېږي کتابي مجموعه کې راټول د دې معنا دا شوله چې تا سکون نه لره ځکه پسې ګرځېدلې نه مې لاره او دې په لټه کې چې زه سکون ولرم څنګه خپل داخلي غنا ډېره کم څنګه ځان ډېر د انسان په ځای په الله متکي کم په الله باندې مې تکیه په الله باندې ډاډه اوسم څنګه مشکل شی ولې تا سکون نه لاره څه شی دې غوښتل ولې نه کېدل خو داسې و چې د مرحله کې ته را روان ژوند کې نوي نوي کړکۍ ته خلاصېږي یو ډول حالت کې ژوند د نوو بدلونو کې فامیل شي اولادونه شي بل شي ملګري شي دوستان شي خلکو سره تعامل شي راشه درشه شي عبادتونه شي کې مصروفیتونه شي دا ستا نه دغه اخلي د سکون او آرامش تر نه اخلي نو ته به بېرته ځان دې ته راولي بېرته به ځان محاسبه کوې ځان سبق کینی حساب به کوې ښه چې زما اوس د ژوند هدف څه شي همدا اوس ته په دې سړک وګرځه د 100,000 کسانو نه پوښتنه وکړه چې ستا د ژوند هدف څه دی او یا کله دې فکر کړی ناست یې ځان سره دې محاسبه کړې چې دا زما د ژوند هدف څه شی دی زه څه دپاره راغلی ما سره څه کېږي او چېرته به ځم هلته به څه وایم څه به کوم او هلته څه آمادګي به زه ولرم داسې دی لکه امتحان کې ته لګیا ستړی د هدف د آخرت دی هدف د کامیابي ده نو دغه کامیابي دپاره ته آمادګي نیسي په دې کې اوس لارې چارې لټې چې څنګه د هغې کې زه کامیابه شم نو دغه هدف ته د رسېدو دپاره ما چې کومې هڅې کړي کوم څه مې ګټور لیدلي چې زما په ژوند کې تاثیر کړی ده هغه نورو دوستانو دپاره په دې کتاب کې راوستی را کړی او مطمئن زړه بیا ډېر هدف یې زړه دی ځکه دا زړه د انسان داسې دی د انسان د بدن داسې دی لکه پاچا کله چې بدن کې پاچا ستونزې سره مخ وي ټول نظام ورسره ګډوډي د زړه خاصې ناروغۍ دي لکه کبر غرور بدنیتي حسد څومره انسان په عذابوي حسد تر هر ځای لومړی خپل انسان ته تاوان رسوي ته یو چا سره حسادت کې څومره په عذاب یې داخل کې څنګه اوس موږ د حسد علاج وکړو ته مثلا یو چا سره د نیت بدي یو چا نه خفه یو څوک د زوري د یو چا خبرې د خلکو انتقادونه دا مثلا ته خپل ورسره مخې ته یو پبلک فیګر یې انفلوئنسر یې په سوشل میډیا کې تا ته چې منفي نظرونه راځي په عذابوي دي ذهنا نو ته اوس څنګه دې سره مقابله کوې څنګه کوي مثلا ته څنګه زما هم دا حال دی ستا هم دا حال دی دا خلک مثلا یو څوک درته هسې ناحقه درته یو چټیات لیکي خو طبیعت دې خرابېږي څه وکړي چې خراب نه شي طبیعت دی طبیعت خو طبیعتا خرابېږي دا خو طبیعي ده زړه دې مور ته اما یو داسې چې ته پکې پاتې شي د دې نظرونو دپاره ته خپل هدف پرېږدي او یو دا چې ته وایي چې ښه دام شته زه دې کې ګورم اوس کوم انتقاد سالم دی هغه مشکل ما کې شته د هغې علاج کوم نشته هغه زه نه پامه غورځوم او ما دپاره خلک باید زما مسیر ونه ټاکي یعنی انتقادونه سالم انتقادونه زما د مسیر په ټاکلو کې ما سره مرسته وکړي خو دا باید ما ته مسیر ونه ټاکي ځکه زه خپل هدف لرم زما هدف معلوم دی اوس دې کې به خلک تا تشویقوي دا په دې معنا چې ته به مغرونه کېږي پاوه کېږي دا تا به خلک تهدیدوي تا به خلک خفه کوي نو ته به په دې لار روان یې اکثرا دا هدف دی تا ایښی دی په دې لار اخره کې ته دې دپاره روان یې اوس په دې لار کې تا خلک په عذابوي تا خلک دغه کوي حاشوي جګړې تا ته جوړوي خلک ته اوس دې هدف ته که د هر یو تن سره نښلې ته پاتې کېږي مزل دې ستړی کېږي مزل دې پڅېږي اما ته وایې چې نه زه خپل هدف ته ځم
په لاره کې چې زه روان یم دغه هدف ته ځان رسومه زما هغه هدف دی. د حاشیوي دغه ځینې خلک دي د حاشیوي جګړو کې یا څنډو کې چې کوم مشکلات خلک درته مخکې کوي له حده زیات انتقادونه سپکې سپورې دغه دا کینې چورت چې دا کار زه نه کوم نور ځکه زه داسې چاته کوم چې ټول دې ته ماته منفي غبرګون ښکاره کوي. زه ولې ځان ستړی کړم ولې وخت دا اوس ته خپل فامیل وخت ورکړې سوشل میډیا ته ځکه چې ته کله فارغ یې اولاد په تمه یې چې ته ورسره کښېنې اما تا فکر در سره د وطني فکر در سره د امتي فکر در سره د خلکو وي چې خلکو ته فکر ورکړي ځوانانو ته فکر ورکړي فکر انتقال کړي خپل تجربې ورسره شریکې کړي او په عکس العمل کې انکور چې منفي غبرګون ښکاره کوي نو ته بیا ځان سره وایې چې نه زما هدف دا نه دی چې زه د خلک راضي کړم زما هدف دا دی چې زه د خپل هدف ته ورسېږم. ځینې خلک په دې حاشیوي څنډو کې چې څه مشکلات ورته نه دې کې دغه شي دته جواب ورکړه د سره وناخله د سره اصلي مسیر ته پاتې اصلي مسیر ته وځي. د خپل شخصي تجربه راته تاسو سره به د شوی اتمن ډیرو خلکو به درته شی لیکلی چې هغه به مثلا په حق به نه و خلک او نه حق به زورولای وي او ستا عکس العمل څه ورته زړه دې څه درته ویل؟ زما خو هغه اصلي هدف مې دا ما چې کوم دعوت شروع کړی سوشل میډیا کې فعالیت شروع کړی دی دا مې د دې لپاره نه دی شروع کړی چې څوک راته شاباسي او دغه وایي ځکه که د شاباسي او دغه دپاره وی په موږ کافي انتقادونه شوي دي موږ به بس کړی اما زموږ هدف دا دی چې الله پکې راضي او آخرت دپاره چې کله موږ دنیا نه ځو یو ثمره یو څه مې پرېښي اثر مې ځان نه پرېښیي اوس د دې هدف دپاره زه روان یم. اوس دا هدف ماته کله معلومیږي زه پکې کامیاب یم چې زه کله دنیا نه لاړ شم بیا ماته ویل کېږي چې دا ستا هدف د الله دپاره و که د خلکو دپاره. اوس که زه د خلکو انتقادونه ګورم زه ګورم چې دا اوس سالم انتقاد دی که نه دی دا شی ما کې شته که نشته که ما کې یي زه د اصلاح کوشش کوم دا ما ته ګټه کوي که نه یي نو بیا زه هغه اګنور کوم ځکه زه د خلکو د خوشحالۍ دپاره نه یم راغلی نه د خلکو د چکچکو دپاره نه د خلکو د خوشحالۍ دپاره زما رضا هدف د الله رضا ده او هغه هدف چې کله زه یو دغه وینم چې ما ذهن انځوري ما ته اتومات دا درېږي چې آیا ته د خلکو دپاره لګې که د الله دپاره لګې بیا ځان سره زه دا محاسبه کوم که زه د الله دپاره لګیم مننه کور ودان د پامه غورځم او که زه د خلکو دپاره لګیم خلک خو دا ما سره جنجال لري زه به جواب نو دا په هر موضوع کې صدق کولی شي دا خبره که نه چې ته وایې چې مطمئن زړه معنی دا ده چې هر موضوع په هر برخه کې ته چې مثلا اخته یې او که ته پوهېږې چې ته سم روانې ته باید زړه دې دا دومره ډاډه وي چې یاره د هر چا مه منوي دې ته مه ځورېږه خلک هر څه به وایي که نه خو ته د خپل کار کوه. او کتاب کې همدغه شی نه ټول راغلی دي مثلا کتاب کې ما یو دغه انسان چې ډېر ځوروي هغه مینتوب دی اکثره ځوانان چې ګوري مینان دي عشق سخته ناروغي ده دا عنوان دی په دې کې ما ویلي چې دا اټچمنټ یو انسان پورې یا یو چا پورې ځان تړل دا څو علایم لري دا علایم که په چا کې علاج څه دی د هغې دپاره نو دا خلک ځوانان سره دغه کې اکثره ځوانان چې ګوري ځوانۍ مرحله کې لازي تا به مینتوب کړی نو خو زه په پښیمان نه یم نه خو کورنۍ مه ډارېږه زه پوهېږم چې ته پوهېږې دا مرکه کې څوک ګوري بیا به ما ته څه وایي حتما دا ځوانۍ مرحلې ده چې پوهېږه ځوانۍ کې شوقونه یې متفاوت هغه د ژوند کیفیت هم ډېر خام وي که نه ځوانان خام تصمیمونه نیسي هله په دې مین په هغې مین او ځینې خلک بیا دومره ژور لاړ شي په دې چې هر څه پرېږدي ژوند پرېږدي. ابن عباس رضی الله عنهما یو صحابي دی دی د دغه په سر ولاړه د عرفاتو غونډۍ په سر یو ځوان یې ورته راوسته ویل د دې وضعیت خراب دی دعا ورته وکړه یا دغه ورته وکړه ویل ده باندې څه شي ویل دا مین دی چې دا وضعیت یې ولید ټوله ورځ یې په دې دعا تېره کړه چې یالله مینتوب نه مې وساتي مینتوب نه مې وساتي. هدف دا دی چې دا سخته ده نو ځوان ته ته څنګه مشوره ورکړې. بل دا دی د کتاب لیکلو زما د فیسبوک او د نورو خواله رسنیو د مسنجر چې وګوري لسګونه مسیجونه ته روزانه راځي تکراري پوښتنې دي ژوند کې مې آرامش نشته ژوند کې خفه یم زړه مې ناقراره دی دا دی هغه دی څنګه دا وکړم. اوس که ته هر چا ته جواب ورکړې کافي وخت غواړي هر کس غواړي تاسو خبرې وکړي 10 دقیقې 15 دقیقې نیم ساعته پورې خبرې غځېږي ځکه مشکلات ډېرې نو کله چې ته دغه خبرې کې وخت ورته نه لري کتاب یې ښه لاره ده. زما اوس ورځ ډېر دغه کار اسانه شوی دی څوک ماته وایي دا مشکل د کتاب کې شته ورشه کتاب ولوله کتاب آنلاین هم شته دی دا خو ډېره ښه ده چې ستا په کتاب کې به دا شی کیدای شي ډېرو لپاره یوه نسخه شي خو مشکل په څه کې دی ولې داسې دي مثلا دا سوشل میډیا کې که فکر دې کړی خصوصا دا ټیک ټاک کې ډېر خلک کنځلې کوي سپکې سپورې وایي خلک په بیابایي خلک خفه کوي دلیل څه دی ولې متاسفانه دا یو ټرند شو پخوا داسې نه و پخوا به تا کتل چې د جعلي پروفایل نه به یو چا کنځا کولی تا به نه پېژانده اوس داسې څېره یې ته به چې انجینر دی
ته به وایې چې ډاکټر دی، ته به وایې چې یو غټ سړی دی، اسلام پالی دی، ښه ځوان متدین ځوان، خو داسې کنځا به لیکلي که ته پلار ته ور وښایې شاید پلار وایي زه د زوی نه بېزاره یم، داسې کنځا یې لیکلي. دا یو ټرند شو متاسفانه، خصوصا د ټیک ټاک په راتلو باندې، او دا خاص کسان دي. د کنځلماري د ځوانانو په منځ کې یو فرهنګ شو. څنګه فرهنګ شو؟ بدې پې څوک اوس نه ښکاري. داسې کنځلماران شته دی چې په سړکونو کې ولاړې خلک ورته قطار ولاړې سلفي ورسره اخلي. هغه سړی چې دا کنځا کوي هغه ځان ته دا فکر کوي چې زه که دا کنځلې کومه او دومره ټینشن ماته شته دی نو ته په دې معنی چې خپل کار نه دی که نه، چې خلک ګوري چې دا سړی اوس په دې خپلو کنځاو کې سپکو سپورو کې دومره اوس خلکو ته ګران دی چې خلکو ته دا ایډیال شي د ځوانانو دپاره، چې کله دا ایډیال چې بیا هم فکر کوي چې د کنځا کې یو څه خو اوس پوښتنه دا ده چې یو څوک چې دا کار کوي صحیح ده، هغه به یا عادت یا به شهرت پیدا کوي یا به بل شي. دا عادي خلک ولې دوی ولې ورته خوشحاله دي، چک چک یې ورته کوي. خو دا شی یو شی چې رواج شي په د یو چا په منځ کې په یوه ټولنه کې هغه خلکو ته عادي شي، بیا د هغې نه حیا دا خو بد کار ده. بد کار ولې رواج شي؟ نو دا خلک خو بد نه دي، ولې ښه خلک بد شی رواجوي؟ نه اوس دا شی زما ستا په ټولنه کې بې له ټیک ټاکه نشته. په حجرو کې خلک یو بل ته کنځا نه کوي. هماغه د حجرو خلکو لاسرسی پیدا کړو، سوشل میډیا دومره اسانه شوه چې یو عادي کس چې هېڅ سواد نه لري هغه هم کولی شي چې موبایل به واخلي، ویډیو وکړي، سیلفي واخلي، دغه وکړي. نو انشاءالله دی ټول دغه کېږي. کله چې دغسې حالات دي نو خو هغه سړی چې په حجره کې کولی اوس یې په ټیک ټاک کې کوي. او بل دی څوک محاسبه کوي نه، خپل خپلوان ته ګوته نه نیسي چې ګوره دا سپک کار کوي، بد کار کوي. نو همدې دپاره هغه ته دا بد کار نه ښکاري. او بل دا اکثره ځوانان تنا دي په ټولنه کې نه دي، خپل خپلوانو منځ کې دي، ته له خپلوانو نه شرمېږي، تره دې درته وایي مه کوه، ماما دې درته وایي، بل دې ته وایي. نو ته چې په یو غربي هېواد کې یا بل ځای کې یا یوازې په یو اطاق کې موبایل د سره د څوک درته فیډبک نه درکوي په دې کې، ته پخپله دا شی شروع کړې. ښه اخري خبره، څنګه مخه ونیسو، څنګه سم کو دا کیسه؟ ځکه دا کیسه خو ځورونکې د خلک د ټولنې په سطحه د هېواد په سطحه خلک په دې موضوع کې دخیل دي او په غلطه لاره خلک روان دي چې کنځلې کوي. دا خو زموږ په ټولنه کې مخکې نه و. څه کېدی شي؟ زما په نظر باندې یو خو دې ته باید ډېر غټ فکري کار وشي د ځوانانو ته، او دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي. ځوانانو دپاره خاصې برنامې دوی لري، تعلیمي، تربیوي، نورې. څنګ کې باید ښه کسان ډېر شي. دا ښه کسان چې په دې ټولنه کې دي دا به چوپ پاتې نه شي، دا باید راوځي، د دې سوشل میډیا رنګ بدل کړي او نورو ځوانانو ته دا ور په ګوته کړي. ملګري باید یو بل محاسبه کړي، ورته چې ګوره مه کوه. او دا خلکو نه باید نفرت وشي. دغه کسان چې دا شی کوي دوی ته باید پام ونیسي. متاسفانه ټول خلک د دوی په دغه کې اوس دا کس که اټینشن ورته نه ورته نه دوی ته پاملرنه نه دوی ته پام ونیسي، دوی څو ورځې بعد دا شی خپله پرېږدي. اما ته چې یو کنځلمان ګوري چې څو میلیونه فالوورز لري، څو میلیونه کسان د ویډیو ګوري، هغه فکر کوي دا ښه کار کومه زه په هماغې کې رواني. د دوی نه باید دا پام واړئ، ښه خلکو سره کښېنه، ښه خلکو سره، او دوی باید محاسبه شي. کس ورته کښېني، ملګری ورته کښېني، دعوت ورته وکړي، کورنۍ ته وویل شي، بېلابېلې لارې باید دغه شي. دا متاسفانه ډېر بد ټرند. تاسو دا کتاب دا به په دې برخه کې ونډه وانخلي چې دا خلک له کنځلو راوګرځوي؟ یاره چې ویل ولې زه مطمئنه وي به کنځا نه کوي، دا کنځا نه کوي. او خو ولې دا ده چې دا موږ هغه ځوانان چې په اروپا کې یوازیتوب او نورو شیانو کې دی پاتې دي او خفت دي او ژوندونه دغه دي، دوی آنلاین آرډر کولی شي. افغانستان کې هم شته، ټولو ځایونو کې لاسرسي وړ دی، فقط دوی د یو دوه کلیکه وکړي او کور ته ورلېږي. افغانستان کې هره کتابخانه کې انشاءالله شته. ډېره مننه عبیدالله حسامو. د سکون ښار او مطمئن زړه د وروستی کتاب دی او په زړه پورې دی. کېدی شي چې زموږ او ستاسو لپاره په ژوند کې د هغه سختې لارې اسانه کړي که چېرته یې ولولو. نو حوصله درته غواړم. او سام صاحب ډېره مننه، کور ودان ژوندی اوسئ. کینه مننه. مننه. Cheers.